چې کفن وي د سرو زرو او احسان د بلې ژبې چې کفن وي د سرو زرو او احسان د بلې ژبې بې کفنه مې بیا خښ کوي خو چې ځمکه د پښتو وي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور بابو ملنګ او موږ راغلي یو د ارچن ټي وي پروګرام له اړخه یو ځوان زلمي شاعر ښاغلي دانیال حیران صاحب خواله او د هغه نه به تاسو ته ټپې غزلې دغه څه خپلې خوښې څه خیالات دي هغه به تاسو ته وایي. راځئ چې د هغه سره میلاو شو. السلام علیکم دانیال حیران صاحب. وعلیکم السلام، ډېره مننه. څنګه یې تاسو خو یې طبیعت مو ښه دی؟ شکر دی، وخت ډېر ښه روان دی، ډېره مننه. او موږ ته داسې لنډ شان پیژنګلو وکړي خپله. تعلق ساتم د ضلع ملاکنډ هیروشاه زورمنډۍ کلي سره، هلته پیدا شوی هم یم. جی، او د ادب سره د کم وخت نه تړون دی؟ د 2018 نه د ادب سره تعلق ساتم. او په الحال اوس په دې وخت کې د کومې ټولنې سره تاسو تعلق ساتئ؟ رامداد پښتو ادبي جرګه کوپر ملاکنډ. او زمونږ د واجد علي صاحب چې دا کم د هریچن ټي وي دا پروګرام شروع کړی دی، د دې باره کې ستاسو څه خیال دی، څه رایه ده ستاسو؟ دا کار ډېر د ستاینې وړ دی، ډېره مننه کوم چې د پښتو دپاره دومره منډې وي او لرې لرې ګرځي او هغه شاعران را پیدا کړي چې څوک یې نه پېژني. ډېره مننه کوم. مهرباني. او زموږ د ارچن ټي وي کتونکو ته به د خپلې خوښې څه ویل غواړئ تاسو؟ څه غزل یا شعرونه به درته ووایم. د غزل نه مخکې به یو 3 شعر ووایم چې ارشاد. ښایست یې دومره و چې ښایستونه دې سېزل. واه. ښایست یې دومره و چې ښایستونه دې سېزل، یو وخت وایه جانانه زمونږ زړونه دې سېزل. ډېر زبردست، ډېر زبردست. عاشق ته لیونی کړو څه د هار راله تباه کړو، عاشق ته لیونی کړو څه د هار راله تباه کړو، سینه کې د زړه نه و چې ګلونه دې سېزل. ډېر زبردست. او ته دومره د ټوپک په نشه مس وې ظالمه، واه. ته دومره د ټوپک په نشه مس وې ظالمه، ته دومره د ټوپک په نشه مس وې ظالمه، ستا نه و امن خوښ چې قلمونه دې سېزل. ډېر زبردست. بیا د اخري شعر بیا و. ته دومره د ټوپک په نشه مس وې ظالمه، ستا نه و امن خوښ چې قلمونه دې سېزل. غزل به ووایم، نګار به یې ته ډالۍ چې ارشاد. بلها مصیبتونو کې ګیر زما وطنه، بلها مصیبتونو کې ګیر زما وطنه، د امن ضرورت دی درته ډېر زما وطنه. ډېر ښه. ایستانه به د خپل ځواني زار کړم او قربان کړم، ستانه به د خپله ځواني زار کړم او قربان کړم. ستانه به د خپل ځواني زار کړم او قربان کړم، زه ستا دپاره یم د سره تیر زما وطن. ډېر زبردست. دشمن به دې په پنجه کې راګیر کړم قرانګو، دشمن به دې په پنجه کې راګیر کړم قرانګو، زه ستا دپاره یم لکه شیر زما وطن. ډېر زبردست. او قدم په قدم ځای د ښکلې ښکلې دی وطنه، قدم په قدم ځای د ښکلې ښکلې دی وطنه، ارمان لرم زړه کې د سوات سیر زما وطنه. او دانیال حیران کو وینم ټوله دنیا ښکلې، دانیال حیران کو وینم ټوله دنیا ښکلې، خو ښکلې ملکڼ به نه کړم هیر زما وطنه. ډېر زبردست، ډېر زبردست. دانیال حیران صاحب د خپلې خوښې څه د هریچن ټي وي کتونکو ته وړاندې کړي؟ شعرونه به ووایم چې زړه مې تا پسې خوږېږي نیمو شپو کې، زړه مې تا پسې خوږېږي نیمو شپو کې، بې له تا مې زندګي د سرو لمبو کې. ډېر ښه. خامخا به د هغوی په شانتې یمه، خامخا به د هغوی په شانتې یمه، زه اوسېږم بیخي په لیونو کې. ډېر ښه. زه له تا نه بغیر ژوند تېروی نه شم، زه له تا نه بغیر ژوند تېروی نه شم، راته دغه شانې وي په سلګو کې. واه. ډېره مننه. او د خپل قام بچو ته بل شان خفه کېږم، د خپل قام بچو ته بل شان خفه کېږم، چې لږ لوی شي او مخته شي په نشو کې. ډېر ښه. د خپل قام بچو ته بل شان خفه کېږم، چې لږ لوی شي او مخته شي په نشو کې، د غیرت نه پې راورانه د حیرانه. ډېر زبردست. د غیرت نه پې راورانه د حیرانه، بې غیرته چېرته نشته پښتنو کې. ډېر زبردست. د غیرت نه پې راورانه د حیرانه، بې غیرته چېرته نشته پښتنو کې. او زموږ د کتونکو ته څه میسج ورکول غواړي تاسو؟ زه به څه میسج ورکړم، خو دغه به ووایم چې په خپل هم ژوند کې نور ژوند ته پرېږدم. ډېر زبردست. ژوند ښکلی دی. ګرانو کتونکو، موږ سره وخت کم دی او اجازت غواړو. زما سره کیمرامین ملګری تحسین الله تحسین، نګار علم صاحب دی، واجد علي بای، زورو بای، موږ ټولو ته راکړئ اجازت تر بل پروګرامه پورې. د لوی الله په امان، ښاد او آباد، خوشحاله اوسئ.